قیس احمد د دوهم ځل لپاره د استرالیا کورني شلاوریز لیګ یعنې بیګ باش سیالیو ته واخیستل شو. سلام او مینه خوږو او نازنینو ملګرو، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. همدا مهال تاسو ګورئ افغان ټایپس چینل. کوم افغان ټایپس چینل نه وي در سره سبسکرایب کړئ، سبسکرایب یې کړئ او ورسره څنګ کې د بیل نشان هم ووهئ. قیس احمد د دوهم ځل لپاره د استرالیا د کورني شلاوریز لیګ یعنې بیګ باش سیالیو ته واخیستل شو. قیس احمد تیر پړاو کې د جوفرا ارچر پر ځای پاتې څلورو لوبو کې د هوبارت هورکنګز لوبډلې سره ولوبېده چې اووه ویکټ یې ترلاسه کړې. د استرالیا بیګ باش سیالۍ هر کال د کال په وروستیو کې شروع کیږي چې تقریبا 2 میاشتې دوام کوي. د یاد لیګ راتلونکي نهم پړاو به د 2019 میلادي کال وروستۍ میاشت یعنې ډسمبر کې پیل او راتلونکي 2020 کال کې به پای ته ورسیږي. که مو ویډیو او معلومات خوښ شوي وي له نورو دوستانو سره هم شیر کړئ ترڅو هغوی هم ورڅخه خبر شي او ویډیو د سره لایک هم کړئ. مننه.